تاسې مقرره برخه د یو خاص مال څخه دا د انسان د اعمال څه کوي باسي د اعمال په باسي د مال باسلو کې فایدې څه دي د مال په باسلو کې نقصانات څه دي انشاءالله به په قرار سره بیانېږي نو لهذا زکات دا معنا چې خاص مال واجبول دي یو خاص مال کې یو خاصه طریقه باندې خاص خلکو د مال ورکوي دغه مال ورکولو ته د خپل مال نه مال ایستل او په کال کې یو ځل باندې دا کار کول چې ته کېږي څومره زکات وشيږي او کوم حاصلات چې وي هغه بیا هر کله چې حاصل لاسته راځي په کال کې یو ځل او په کال کې دوه ځله او په کال کې درې ځله کله چې مال لاسته راځي د هغې عشر یا د هغې شلمه برخه د هغې لسمه برخه یا د هغې شلمه برخه د دې مال څخه مال ایستل فقراء او مساکینو ته ورکول دا د لومړیتوب د انسان فرضیت او د انسان مسؤلیت ده لهذا دا خبره به وکړو د اسلام بناګانو کې درې بنا چې د زکات ده لکه څرنګه چې مونږ دا د الله پاک فریضه ده او د انسان د بدن د پاکوالي لپاره یو عمل ده همدغه ډول باندې زکات د انسان د پاکوالي لپاره الله پاک مقرر کړی لکه څرنګه چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي دون مثال د چې دا لکه څرنګه چې د کور مخې ته یو مین وي یو سړی 15 وخته په امنیت کې لمبېږي انسان بدن باندې کینې نه پاتې کېږي په همدغه ډول باندې مثال د 15 نور مثال دغه ډول ده د انسان د بدن څخه ګناهونه ختموي په همدغه ډول باندې اعمال هم ځنډ کېږي د اعمال خیرن کېږي د اعمال چټل کېږي کله چې د اعمال خیرن کېږي مال چټل کېږي په دې باندې کار کېږي د اعمال بېکاره کېږي الله پاک د کال په تېرېدلو سره چې کله کال پوره کېږي الله پاک په دې مال کې یو خاص اندازه مال الله تعالی مقرر کړی په 200 روپو کې مطلب 15 روپۍ دي الله تعالی دا مال پکې مقرر کړی چې انسان به دا مال باسي او په دې سره به دا پاتې مال دا پاکېږي دا مال چې انسان لري دا ټوله چټلي چې د مال کې راغلی ده ټوله ګنس په دې مال کې راغلی ده هغه چټلي ظاهري چټلي نه باطني چټلي هغه چټلي چې هغه سره چرت باندې پیسې د چټلي کړی ده دغه چټلي چې کله راځي انسان لري د خپل مال څخه مقرره برخه باسي په دې سره انسان د مال پاکوالی راځي او کله چې مال پاک سه مال په وجه باندې انسان خوراک کوي انسان خوراک پاکېږي انسان خوراک پاک سه د انسان پاکېږي لهذا زکات دا د اسلام د پنځو بناګانو کې یو بنا ده لکه څرنګه چې موږ د الله حق ده او غیر سر رسول د انسان مسؤلیت او ذمہواري ده زکات هم په دغه ډول باندې ذمہواري انسان لري دا کار که تاسې کلام پاک مطالعه کړئ په کلام پاک کې تقریبا 2 ځایونو کې الله پاک ذکر د مانځه کړی تر څنګه الله تعالی ذکر د زکات هم کړی چې الله تعالی ذکر د مانځه کړی تر څنګه الله تعالی ذکر د زکات کړی دوه ځای کې الله پاک ذکر د نور مانځه پسې متصل ذکر د چا راغلی زکات راغلی علما کرام فرمایي چې زکات هم دوه تړلي عملونه دي کله چې زکات ورکوي مونږ نه کوي زکات نه صحیح کېږي کله چې مونږ کې زکات نه ورکوي مونږ نه صحیح کېږي د زکات د مانځه داسې مسله ده لکه څنګه چې د الله بندګي د رسول پاک علیه السلام اطاعت ته الله تعالی کلام پاک فرمایي د الله بندګي کوه د رسول پاک علیه السلام اطاعت کوه اطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله بندګي کوه د الله د رسول پیروي کوه لهذا لکه څرنګه چې د الله پیروي انسان کوي د رسول پاک علیه السلام په طریقې نه کوي دا د الله بندګي قبول نه ده که چېرته یو سړی د رسول پاک علیه السلام سره مینه محبت اعلانوي او دعوت مینه محبت کوي لیکن د الله په رضا کې نه ګڼي د الله د حکم موافق نه کوي دغه سړی بیا ګمراه ده لکه څرنګه چې الله په حکم کړی د الله فیصله بندګي به کې مونږ سره به احسان کې یو سړی د مونږ سره احسان کوي لیکن د الله بندګي نه کوي دا مونږ سره احسان معتبر نه ده یو سړی لګي د الله بندګي کې مونږ نه عاد ده دغه عبادت یې الله تعالی په نسبت باندې قبول نه ده لکه څرنګه چې د الله بندګي د مونږ اطاعت د یو بل سره تړلي شیان دي د الله اطاعت او د الله په رسول اطاعت یو بل سره تړلي شیان دي په دغه ډول باندې زکات او دا یو بل سره تړلي شیان دي که یو کېږي بل نه کېږي په دې کولو شي کې هم اثر پیدا کېږي په دې کې هم نقصان پیدا کېږي
یو سړی دا غواړي چې زما لمونځونه دې قبول شي زکات ورکړي چې لمونځونه دې قبول شي یو سړی وایي زکات مې دې قبول شي لمونځ تر څنګه ورسره وکړي زکات دې قبول شي داسې نه کېږي چې اشنا زکات سره پېژنې هم نه چې زکات څه ته وایي څه ته نه وایي دا د الله مسؤلیت ده د بنده مکلفیت ده یا دا یا نه ده دې سره سوچ او فکر هم نشته پوښتنه هم نشته مال نه زکات ورکوي هم نه او لمونځ کې دغه مانځه کې د خلل ده د مانځه کې د نقصان ده مانځه کې د زیان ده راسه لمونځ کامل دی د الله پاک بندګي په مکمل طریقه باندې سرته ورسولی والذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای مؤمنانو په مکمل په اسلام کې داخل شه داسې نه چې بعضې منل بعضې نه منل بعضې کوم بعضې نه کوم بلکې کامل مسلمانان هغه ده د الله په ټولو حکمونو ته په صحیح طریقه باندې اوږه ورکړي هغه سرته ورسي لهذا دا خبره ثابته شوه چې مونږ او زکات دا دواړه ارزښتناک عملونه دي او قبولیت یو بل پورې تړل شوی ده یو کوي نو بل به هم ورسره کوي کوشش کوي ستا نه پاتې نشي رسول پاک علیه السلام مبارک د زکات د ادا کولو په ارتباط باندې ګڼ احادیث ذکر کړي رسول پاک علیه السلام مبارک سعد بن معاذ بن جبل غالبا معاذ بن جبل رضی الله عنه یمن ته لګره چې والی په صفات باندې لګره الته نایب حکومت په اصطلاح باندې څنګه سپیډو ته نایب حکومت وایي یا په ځای کې مطلب والی مقرره او هغه ځای کې لګره نو هغه دا ورته وایي معاذ ته خو زه یو قوم اهل کتاب او تنزیل خلک اهل کتاب دي کله چې لاړ شي یمن ته ورسېږي دا خلک کلمې د شهادت ته راوبلي خلق باندې ودا اقرار وکړي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله په دې باندې خلک راوړي که خلکو دا خبره سره ومنله دا وروسته دا خلک په دې خبره باندې پوه چې تاسو باندې په اول دوم نمبر کې پنځه مونځونه فرض دي په پنځو وختونو کې تاسو باندې پنځه مونځونه فرض دي دا وکړي که د خلکو دا خبره هم سره ومنله بیا د ولګي د خلکو ته ورته چې تاسو باندې الله مقرر کړی ده چې خپل مالونو څخه به زکات ورکوي او دا زکاتونه به غنیان فقرا ورته ورکوي زکات تاسو باندې فرض ده د غنیانو څخه به اخیستل کېږي فقرا ورته ورکول کېږي مساکینو ته به ورکول کېږي کله چې د خلکو دا خبره سره ومنله بیا رسول پاک علیه السلام ته فرمایي معاذ خلکو له کله مالونه اخلي خلکو له غوره مال نه اخلي چې ورسي برامه کې غوره په سر راتاو کې وکان کې غوره وکړتاو کې نه جانه ما راتاو کا چې مسلمان تاوانی او فقیر او مسکین هم تاوانی د سیمان جانه ما چې نه ډېر غوره وي نه ډېر زیات کمزور وي بیا دا د فرمایي ګوره معاذ وقرأ سره مساکین سره او مظلوم خلکو سره خیال ساته چا باندې ظلم نه کوي ځکه مظلوم څخه خیر راکړي زمندم او د الله په مابین کې بیا پرده بیان کله چې مظلوم واقعي مظلوم داسې مظلوم چې په زړه کې ظلم نه وي چاته مظلوم وي خو ظالم نه وي مظلوم وي خو چا په ظلم ارادي نه لري داسې مظلوم چې کله ظلم وشي او دا مظلوم کې راکړي الله پاک د سوال کې بیا د مظلوم او د الله پاک په مابین کې بیا پرده نه وي پرده څه معنی الله پاک د مظلوم د خیرات ډېر زر قبلوي او الله پاک هغه د څه ورکړي هغه ظالم نه تعالی به انتقام اخلي لهذا رسول پاک علیه السلام مبارک دا خبره ثابته کړه چې پس له مانځه نه حکم د چا ده زکات کله چې خلک مانځه باندې وکړه خلکو د مانځه خبره سره ومنله خلکو ته دعوت د چا ورکړي زکات ورکړي د وروسته رسول پاک علیه السلام مبارک یو بل صفات د حدیث راوي ابو هريره رضی الله عنه دا فرمایي چې رسول پاک علیه السلام د زکاتونو د مالونو په ارتباط باندې مفصل حدیث بیان کړی حدیث داسې بیان کړی کله کوم سړي ته چې الله په سره سپین ورکړي لکه څنګه د هغه زمانې پیسې سره سپین پیسې هغه زمانې وي په دې وخت کې مطلب کارګار او افغاني او دا پیسې دي د هر زمانې خپل پیسې وي کله چې انسان تعالی تعالی سره سپین ورکړي مانا د سرو زرو پیسې ورکړي سپینو زرو پیسې ورکړي صاحب د نصاب وي د مال خاوند وي او د غسای د مال نه زکات ورکړي خپل مال نه زکات ورکړي د قیامت پر ورځ باندې به الله پاک د مال څخه د وسپړو تحقیق کوي دا مال به وسپنه باندې بدل کړي دا جنس په بل جنس باندې بدل کړي دا د وسپنو تختی او بیا په جهنم په اور باندې ګرځي او کله چې جهنم په اور باندې ګرځي دا کوم سړی چې بخیل چې زکات نه ورکړي
زکات ورکول اراده نه لري، دا حکم د خاص توجه نه لري، په دې وخت کې د غور تختی به راخذل کېږي، بلا مخ به ورته داخل کېږي، څنګونه به ورته داخل کېږي، او څه شا به ورته داخل کېږي، دا شا به ورته داخل کېږي، مخ به ورته داخل کېږي، تندی ټنډه د هغې نه ماسیوا څنګونه به ورته داخل کېږي. بیا رسول پاک علیه السلام د آیت مبارک وروسته إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم. کوم کسان چې سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه خزانه نه مصرفوي، د خلکو دپاره زیری ورکړه، خبرداری ورکړه په یو سختترین عذاب، د خلکو د خبرداری ورکړه په یو سختترین عذاب، عذاب ألیم، درناک عذاب، سخت عذاب باندې د خلکو ته څه ورکړه؟ خبرداری ورکړه. عذاب دا يوم يحمى عليها في نار جهنم، د دې اور څخه د سرو سپینو څخه به د وسپنو تختې جوړ شي، په تختو باندې به بدل شي، بیا به د جهنم په اور کې ګرم شي، وتکوى بها جباههم، بیا د تندی به ورته څه کېږي؟ داغل کېږي، وجنوبهم د اړخونه، وظهورهم او دا شاګانې، او کله چې د هغې ملایکې د هغې د تندی او د څنګونو دا شاګانې په دې وخت کې ملایکې به دا ورته وایي هذا ما کنزتم لانفسکم، دا ستا هغه خزانه وه، دا ستا هغه مال و چې خپل ځان دپاره نه جمع کړی، دا هغه مال ځان دپاره جمع کړی، د خوار او د غریب پکې حق نه ورته نه ګاڼه، د خوار او د غریب برخه دې نه ګڼله، فذوقوا بما كنتم تكنزون. مستعلا په د عذاب په سبب دې باندې ستا مال ذخیره کوو او مصرفوو دې نه، د الله د عذاب محسوسه کوه. دا عذاب سے اللہ پاک ورکی دغه کس ته د ماپښین ته د الله په لار کې مصرف نه کړي، د قیامت په ورځ باندې ورځ په دې باندې 50,000 کاله 50,000 کاله به وروسته د الله پاک په سره د جنت کې یا د جهنم کې د مستقیم فیصله کوي. په 50,000 کاله کې الله پاک انسان ته د حشر په میدان باندې مخکې له دې چې جنت ته لاړ شي یا جهنم ته لاړ شي، د حساب په دې میدان کې به الله پاک دا معامله بخیل سره کوي، او دا سختترین عذاب الله پاک بخیل ته ورکوي. دا خو مسله د پیسو وه، کله چې پیسو کې زکات ورنکړي، صحابه کرامو تپوس وکړي یا رسول الله یو سړی اوښان لري، لکه په اوښانو کې 5 اوښانو کې یو پسه ده، په 10 اوښانو کې 2 پسونه دي، 15 اوښانو کې 3 پسونه دي، په 20 اوښانو کې 4 پسونه دي، 15 اوښانو کې یو کلن ژوندی ده، په 10 اوښانو کې هغه د 2 کلن ژوندی ده. همدغه ډول باندې مسله پورته روانېږي، یو سړی اوښان لري، یو د اوښانو څخه زکات ورکړي. رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي دا سړی چې ټول دنیا کې مال د اوښانو تېر شوی، دا ټول اوښان به الله تعالی راپورته کړي، ژوند به ورته ورکړي، الله تعالی به ساه بیا پکې واچوي، بیا به راژوندي کړي، چې کله راژوندي کړي یو لوی میدان به الله تعالی ورته برابر کړي، او د بخیل به په ځمکه باندې وغورځوي، او د بخیل دا تنه به هم ورته غټه کړنه کړي، او د پاس د اوښانو قطارونه به انسان په تنه باندې تېرېږي او راتېرېږي، او دغه په خپلو پښو باندې به انسان دا تنه وهي راوهي، په هغه ورځ باندې چې هغه ورځ 50,000 کاله ورځ ده، او دا به تر څو پورې چې الله تعالی فیصله د جنت یا د جهنم نه وي کړې، دغه معامله به الله پاک د چا سره کوي؟ د هغه بخیل سره کوي چا ته چې الله مال ورکړی د اوښانو او د اوښانو څخه زکات نه ورکړي. د دې نه وروسته رسول پاک علیه السلام مبارک وفرمایل کله چې یو سړی صحابه کرامو ته تپوس وکړي یا رسول الله یو سړی غویان لري، لکه مثال په 150 غویانو کې یو کلن خوسکی کېږي، په 150 غویانو کې یو کلن خوسکی کېږي، یو سړی غویانو څخه زکات ورکړي، په 40 اوښانو کې 2 کلن خوسکی کېږي، یو سړی د غویانو څخه زکات ورکړي. همدغه ډول باندې وضو کومیږو کې په 40 وضو نه لیکو یو څه کېږي وروڼه، هغه یو 2 کلن مال کېږي، 2 کلن مطلب څه کېږي چې الله یا وری کېږي، دا به زکات کې مطلب ورکوي. دغه سړی ولې روزي لري، دغه سړی غویان لري، دغه سړی میږي لري، د دې څخه زکات ورکړه. رسول پاک علیه السلام فرمایي قیامت په ورځ باندې الله پاک ټول حیوانات چې د په ملکیت کې راغلي په دنیا کې راغلي وي دا ټول به الله تعالی راپورته، او دغه بخیل به هم الله تعالی صاحب پکې واچي راپورته به کړي، یو لوی میدان کې به دغه بخیل واچول شي، او چې کله واچول شو او دغه حیوانات به الله تعالی راپورته کړي. په دې حیواناتو کې به بهکر ونه، په دې حیواناتو کې به بهکر ونه، په دې حیواناتو کې به خوښکری نه وي، څښکرونه کاږي داسې به نه وي، په دې حیواناتو کې به ماتکری نه وي، څښتلې مات، ټولو کرم بالکل برابر به وي، او نیغ به وي او تیره به وي،
او دغه انسان باندې الله تعالی راپورته کړي په یو لوی میدان باندې به سم لري او دا حیوانات د پاسه پې راځي په د خپلو شتمانو باندې به وهي په د خپلو کورونو باندې به وهي دا قطارونه به ځي او راځي قطار چې کله سر ته ورسي بیا به قطار پې راګرځېږي انسان په تنه باندې به دا قطارونه ځي او راځي په هغه ورځ به الله پاک دا معامله ورسره کوي کوم ورځ باندې چې دا انسان هغه د قیامت په ورځ باندې چې یو ورځ د انسان لپاره 50,000 کاله ده په دغه ورځ باندې تعالی دا معامله ورسره تاسو په خپله باندې فکر وکړئ کوم مارس په دنیا کې به ستړی ستومانه په ګډون ستړی ستومانه بیا په ساتلو باندې ستړی ستومانه په دنیا کې دا یو عذاب تا لپاره جوړي او په آخرت کې بیا دا عذاب درته جوړ شي الله تعالی د خپل مال حساب تا سره کوي دا معامله تا سره شوي ای مسلمان ستا د دې د خلاصون لاره نشي د خلاصون مال د لاره دغه په دنیا کې غزا کې به د خلاصون لاره نه لري د الله د عذاب بیا بل لاره نه لري اسوا د الله د عذاب د خلاصون لاره دغه لاره ده په دنیا کې تا باندې الله پاک خپل مال کې څوره اندازه مقرر کړې ده دغه اندازه په کال کې هر کال کې باسه فقیر او مسکین کې مسوا دغه باندې ستا د خلاصون لاره ده د دې نه ما سوا د الله د عذاب نه پرته ستا لپاره بل د خلاصون لاره موجوده لهذا دا خبره معلومه شوه چې زکات ورکول دا د الله په حکم ده زکات د اسلام بناګانو کې یو بنا ده دریمه بنا ده پس د زکات نه پس د لمانځه نه لوی اهمیت څه لري هغه زکات لري او رسول پاک علیه السلام مبارک زکات دا د اسلام قنطره بولل د قنطره پول لکه څرنګه چې یو سړی د پول په ذریعه باندې د یو علاقې نه بله علاقې ته تللی شي د یو سیم نه پورې وتلی شي د سختیو نه پورې وتلی شي د مشکلاتو نه خلاصېدلی شي په همدغه ډول باندې انسان که د الله رضا خپلوي او به د زکات په لار باندې خپله کړي دا د اسلام قنطره ده په دې به د الله رضا خپلوي او په دې پول باندې به تېرېږي زکات به ورکړي د الله رضا به خپلوي لهذا زکات څه لري دومره اهمیت لري رسول پاک علیه السلام مبارک یو بل حدیث پاک کې فرمایي کوم سړي ته چې الله پاک مال ورکړی پیسې ورته ورکړې وي او دغه سړی د خپلو پیسو څخه زکات ورنه کړي د قیامت په ورځ باندې به الله پاک د مال څخه مال جوړ کړي د دې مال څخه به الله تعالی مال جوړ کړي دا مال به د انسان د غاړې ته راټول شوی وي انسان د غاړې ته راتاو شوی وي چې راتاو شوی وي دغه انسان دا مال به په خپل خوله کې په خپل غاښونو کې به انسان د شپختې نه نیسي شپختې نه او داسې به یې راکاږي تر کوم ځای پورې تر غوږونو پورې به یې راکاږي او کله چې دا شپخته یې پرېږدي دا شپختې وجود ته جوړېږي دا بل سیټ به مطلب څه کوي هغه په خپلو غاښونو په خپل خوله کې نیسي هغه به ورته څه کوي راشکوي یو به جوړېږي بل به شکول کېږي بل به جوړېږي بل به شکول کېږي د عذاب الله په د قیامت په ورځ باندې ورته ورکوي د عذاب قیامت په ورځ باندې الله تعالی ورته ورکوي او دغه مال به دا خبره ورته کوي چې انا کنزک وانا مالک زه ستا خزانه یم او زه ستا مال زه ستا خزانه یم او زه ستا مال یم لهذا تا ته کوم تکلیف رسېږي د خپل مال نه ورته رسېږي د بل طرف نه تا ته نه رسېږي لهذا د حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې الله پاک بخیل ته هغه کس چې د خپل مال څخه زکات نه ورکوي یا الله پاک په هغه ډول باندې بیان کوم چې مخکې ذکر وشو یا د مال په ډول باندې یا دغه مالونه به ستا په تنه باندې پاسه ګرځي راګرځي یا به د مور تختې ته نه جوړېږي ستا بدن به پې ټکول کېږي پې داغل کېږي به الله تعالی په دغه ډول تا ته د خپل عذاب درکوي دا به خلک مخکې سي صفونه پنځه جوړ کړي دې دپاره چې باران د مطلب مشکلات دې مخکې سي او دا صفونه برابر کړي چې خلکو تکلیف دي خلک دې ته راورسېږي ستر باندې مخکې سي انا به برابر سي لهذا دا خبره معلومه ده زکات تدور رسول الله محدثين فرمای رسول پاک علیه السلام مبارک یو حدیث ده وکله چې دا آیت مبارک نازل ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله کسان چې سره وسپین جمع کوي د الله په لار کې نه مصرف کوي د خلکو دپاره سخترین عذاب زیری ورکړه الله پر دې خبرتیا ورکړه کله چې د آیات مبارک نازل سه د آیات مبارک صحابه کرام باندې ډېر ګران تماس صحابه کرام را رسول پاک علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله د آیات مبارک په موږ باندې ګران تمام سه ولې ګران تمام سه داسې سړی باندې چې پیسې نه جمع کړي هغه سړی پیسې جمع کړي خامخا د خپل ضرورت لپاره خلک لږې پیسې مال جمع کړي او الله تعالی په دې آیات مبارک کې فرمایي ټول کسان چې مال جمع کړي د هغوی لپاره سخترین عذاب ده والله خلق منع کړ مال جمع کولو څخه
او خلک خو څه کوي مال جمع کوي د خپل ضرورت لپاره خلک مال جمع کوي روغ رمضان لپاره جمع کېږي د خپل ضرورت لپاره جمع کېږي یا سختې ورځې لپاره غمخواري لپاره خلک مال جمع کوي کله دا خبره صحابه کرام وکړه رسول پاک علیه السلام فرمایي چې نه تاسو د آیات مطلب باندې پوه شوي نه یاستئ د آیات مطلب دا ده کنز خزانه د مسلمان هغه مال ته وایي کوم مال چې زکات ورنه کړی شي کنز او خزانه چې الله پاک فرمایي کوم کسان چې مال خزانه کوي مال خزانه کول د هغه مال نه عبارت د مسلمان د هغه مال نه عبارت ده چې مال ګټي مال جمع کوي د هغې نه زکات نه ورکوي کوم مال چې زکات ورکول کېږي هغه کنز نه ده هغه خزانه نه ده کوم مال چې انسان لګي د هغې نه زکات ورکوي هغه خزانه نه ده دې آیات کې داخل نه ده بیا دا ورته فرمایي د هغوی د تسلي دپاره چې ګوره زکات مطلب ګوره دا ده زکات اول خو په نصاب کې راځي په لږ مال کې زکات نه وي مال به خپل مقرره اندازې ته رسېږي په دې وخت کې چې یو سړی 50,000 کارداري ونه لري هغه باندې زکات نه راځي ځکه دغه نصاب چې جوړېږي تقریبا 50,000 افغان کاردار مطلب چې سړی ولري او د قرض د فارغې وي قرض نه فارغې وي ستا د ضروري حاجت د کور نه فارغې وي او قرضدار هم نه تا باندې زکات راځي هسې خو زکات نه وي که نه هسې مال راواخله او زکات بیا په دې مال باندې به کال پوره کېږي چې کال پوره نه شي بیا زکات پرې نشته نن چې مالک شوې آینده چې دا ورځ راغله بیا تا باندې زکات فرضېږي هغه هم دا پیسې به مطلب شي برابرې دا 50,000 ډېر پورته یا 50,000 به کته نه مطلب دا پیسې به وي بله خبرونو دا ده دغه زکات چې ته ورته ورکوې پیغمبر اسلام مبارک وفرمایي زکات خو مطلب دا ده چې دا پاتې مال پاک شي زکات دې لپاره ورکول کېږي چې دا پاتې مال څنګه شي پاک شي له دې نه معلومېږي چې زکات مال جمع کول روا دي بله خبرداره چې الله پاک د مسلمان په دې مال کې میراث مقرر کړی میراث کله وي چې چا نه خو مال پاتې شي که نه هسې خو میراث نه وي که نه یو سړی چې میراث کېږي خپل بچو ته خپل لورګانو ته پلار مور ته ورونو ته میراث کېږي کله میراث کېږي چې که چېغو ته نه پاتې شي بیا ورسه راجمع شي وروڼه څه وکړي مال سره تقسیم کړي را تقسیم کړي نو ګوره الله تعالی په دې مال کې میراث مقرر کړی میراث په مال کې راځي هسې خو میراث نه راځي الله تعالی زکات مقرر کړی زکات په دا مال به یو مقررې برخې ته رسېږي یو مقررې اندازې ته به رسېږي دغه اندازې نه چې کم وي زکات نه راځي یو سړی که 4 مکان لري زکات پرې نشته یو سړی که 9 وزې لري زکات پرې نشته یو سړی که 9 سپېږې لري زکات پرې نشته یو سړی که 9 غوایان لري زکات پرې نشته اشنا دا غواګانې به د 9 غواګانې به 10 غواګانې به پوره کېږي بیا به زکات لازمېږي نو هغوی ته وفرمایي چې ګوره خزانه یا کنز یا الله تعالی په نسبت باندې چې الله تعالی بله کړی چې مال مه جمع کوئ دا مال هغه مال مراده کوم مال چې زکات ورنه کړی شي د چاپ مال کې چې د فقیر او د مسکین برخه وي دا مال خزانه نه ده دا مال د خیر مال ده دې مال کې خیر ده حلال مال نه اسلام منع نه دی کړی نو لهذا دا خبره معلومه شوه چې زکات ورکول دا د هغه مال کوم مال چې جمع کېږي انسان کولی شي چې مال جمع کړي لږ جمع کولی شي ډېر جمع کولی شي څومره چې په زړه حلال مال جمع کولی شي شرط دا ده د الله حق به ترې ورکوې د فقیر او د مسکین حق به د مال څخه ورکوې دا د الله پاک یو ابتلا او امتحان ده په تا باندې هم او فقیر باندې هم الله پاک دغه ابتلا او دغه امتحان څه کړی ور مقرر کړی لهذا مال جمع کول منع نه ده هغه مال منع ده چې مال جمع کوې فقیر او د مسکین حق ترې نه ورکوې بیا دغه مال جمع کول د اسلام بنګانه د آخرت کې ستا دپاره وبال ده تا دپاره زیان ده تا دپاره تاوان ده تا دپاره بیا څه ده وروره نقصان رسول پاک علیه السلام مبارک چې کله وفات په دې وخت کې بعضې خلک ولګېدل دا کوم مالونه چې ښکاره مالونه دي لکه مثال غنم ښکاره مال ده کله چې فصل د واخیسته عشر به بیت المال ته ورکوي بیت المال را جمع کوي بیا د فقیر او د مسکین هغه لیسته ورسره یې بیا په هغوی باندې مصرفوي کوم مالونه چې غوایان او وزې او میږې مطلب رمې دي دا مال به هم بیت المال ته ورکول کېږي او کوم پیسې چې خپله ځان سره لرې بیا ته خپله به یې دا زکات ورکړي بیا حاجت نشته چې بیت المال ته حواله کړي دا بیا ستا خپله ذمواري ده خو ښکاره مال به چا ته ورکړي بیت المال ته ورکول کېږي هغه باقاعده هغې لپاره مستقل وزارت لري هغه خلک لګي مال را جمع کوي بیا هغوی سره لیسته یي خوار و غریب و فقیر او مسکین ته مطلب څه کې رسوي لهذا کله چې رسول پاک علیه السلام مبارک وفات څه ډېر خلک ولګېدل زکات د ورکول نه منع وکړه و دا خو هم مالیه یو ټیکس مقرر ده
دا خو زکات مکات نه ده. کله چې دا خبره د خلکو وکړه په دې وخت کې هغه راپاڅېد ابوبکر صاحب د خلکو په خلاف باندې جهاد اعلان کړي خلکو په خلاف باندې. حضرت عمر صاحب راغی ابوبکر صاحب د وخت خلیفه و هغه ته وفرمایي یا ابابکره تا د خلکو په خلاف د مسلمانو په خلاف باندې جهاد پیل کړی ده. دا خلک کلمه د لا اله الا الله وایي او رسول پاک علیه السلام فرمایي څوک چې لا اله الا الله وویلې د هغوی نفس او د هغوی مال محفوظ. څوک مال ته تعرض نشي کولی، څوک مال ته نفس ته تعرض نشي کولی. دا خلک منځونه کوي کلمې وایي او تا د خلکو په خلاف باندې جهاد ولې اعلان کړی؟ ابوبکر تو فرمایي یا عمره عجیبه سړی کله چې کافر وي ډېر زیات سخت وي، کله مسلمان چې ډېر نرم وي. دا نرمي د کوم ځای نه را پیدا کړه؟ والله العظیم کوم شی چې دوی رسول پاک علیه السلام ته ورکاو چې اوس بیت المال ته ورکړي زه به دوی سره جهاد کوم. هغه څوک چې مونږ د خدای حق ګڼي او زکات د خدای حق نه ګڼي زه به له دې خلکو سره جهاد کوم. نن د زکات نه منکر، سبا د مانځه نه منکر، بل د حج نه منکر، دا خو اسلام ختم شي. لهذا څه د الله د پیغمبر په دوی باندې مقرر کړي دا شی دوی ورنه کړه به خلافات نه کوي جهاد. ابوبکر صاحب ولکه د خلکو په خلاف باندې جهاد اعلان کړ تر دې پورې چې دا خلک د الله حکم د سر کړو تسلیم کړو. دا خبره په کوم معنا ده؟ دې معلومه شو جهاد ورکول زکات ورکول دا یو لوی حکم ده. چا چې د زکات نه ډډه کړې وه ابوبکر صاحب د په خلاف باندې جهاد اعلان کړی. ای د خدای بندګانو هغه کسان چې الله څه ورته ورکړي شکر دې وکړه. که غریب وي د بل چا دروازې ته به کتل الله څه درکړي چې تا نه الله مطالبه کړې ده، دا مال دا امتحان ده، دا دولت دا امتحان ده، دا دنیا ځي او راځي، خو مال هغه مال ده چې د آخرت په ګټه باندې راځي. کلام پاک کې الله تعالی فرمایي ولا تنس نصیبک من الدنیا، په خپل دنیا کې د آخرت برخه مه هېروه، په خپل مال کې د آخرت برخه مه هېروه. نن یې په جمع کولو ستړی، نن یې په ټولولو ستړی، نن یې په ګټلو ستړی، آخرت کې مې ګوره بیا د دې په حساب باندې ستړی شي. چا ته جمع کوې؟ بچي ته به جمع کوې، ولې بچی د خدای نه لري. ستا ښه زندګي ده که د پلار د ښه زندګي وه، خپله فیصله وکړه. تا ډېر مزې وکړې که پلار د ډېرې مزې کړې وي، پلار هم دا غم کوه، ستا پلار هم دا غم کوه چې بچی به مې خوار سزار بسي. تا پاک تا د الله پاک تا د الله پاک تا له پلار د ښه ساتي. هغه څه تا ته وښودل چې پلار دې په خوب کې نه وګوري، الله به ستا بچي له تا نه ښه وساتي. دوزرسان څوک ده؟ الله پاک. چا ته چې الله پاک څه ورکړي او خدای پاک د مال کې مقرر کړي وي شکر دې وباسي چې الله پاک زما نه مطالبه کوي او ما نه مال غواړي. او مال کې ګوره آینده جمعه بیا بیان وشي زکات کې پیدې څه دي، په دې کې ورونه برکت په مال کې راځي، په دې کې زیادت په مال کې راځي، په دې کې پاکي د مال دی راځي. دا ان شاء الله بل جمعه کې بیان وکړو چې زکات کې پیدې دنیا پیدې څه دي، آخرت پیدې خو څه کوي چې د آخرت د دنیا پیدې څومره دي. ان شاء الله د دنیا پیدې به تاسو ته بیان کړو، په دې کې دنیا ګټه څومره دي. لہذا کوشش کول پکار دی چې دا د دنیا امتحان ده، په دې امتحان کې الله مو څه نه کوي ناکام نه شي. دا ذمہواري سره ورسوو که ګټه یې لرو که تاوان لرو، په هر حال کې د الله حکم ته ځان تسلیم. داسې نه چې ګټه تاوان وي بیا اسلام شاته کوو، چې ګټه وي بیا پورته کېږي مسلمان دا رقم ته نه، بلکې نه همیشه په هر حال کې د الله حکم ته ځان تسلیم کړو. الله دې موږ ته تاسو ټولو ته توفیق راکړي د الله پاک د رحیم په واقعیت کې په ځان باندې عمل او هر حالت کې موږ د الله حکم ته ځان تسلیم کړو. شریف وایي اللهم صل علی سيدنا الله پاک موږ ګورای، الله موږ بیلای، الله موږ ته سم لار وکړي، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. الله خلق استا غضب کړي او خلص ګمراهان دي، الله تعالی هغه لار ونیسي. اله کلمه ستاره ځان په ټول معلومات نشي او ستاره ټول په ټول ته صداقت باندې
الله دا ایمان زموږ سینو ته کته کړي زموږ زړونو ته الله تعالی کته کړي او زموږ په زړونو کې الله تعالی وشاردي الله د ایمان حلاوت موږ ته نصیب کړي الله د ایمان قواله موږ ته نصیب کړي د ایمان قواله زموږ سینو ته کته سي دا الله هر حکم په مینه باندې سره رسول او د هر ګناه نه ډېر زیات خوشالي باندې ځان بچ کړي الله د ایمان حلاوت موږ ته نصیب کړي د دین حلاوت ته الله تعالی موږ ته نصیب یا الله خپل رضا مو سره شامل حال کړه الله خپل رضا مو سره شامل حال کړه الله څومره ګناهونه چې موږ کړي صغیره او کبیره الله ته په عالم که څومره پټ او ثاني نشي پټوي الله موږ ته معاف الله تا ګناهونه څومره ته معاف الله تا ګناهونه څومره معاف یا الہ ستاسو پیغمبر واقعي غلامون نصیب ستاسو پیغمبر واقعي غلامون نصیب او ستاسو واقعي بندګي الله الله د منافقت نه مسافر د منافقت د اعمال نه مسافر د منافقت د سنت نه مسافر د کفار د محبت نه مسافر د کفار د مين نه مسافر الله د موجوده حق سروان اسلام د افغانستان د بهبود په حق لباني الله ته د افغانستان جوړ الله په دین آباد الله په دین آباد هر څوک چې اسلام او دین پر کاوه جوړي د وطن د آبادی د دین د حاکمیت پر کاوه جوړي الله تعالی ته هدایت کوي په دې هدایت د ولې الله پاک له کسب سپاب راځي ابابيل مقرر کړی په دې باندې ابابيل مقرر کړی امين دې خلقنا امين الله پاک تر شانګان ختم الله مرزان جوړ الله مرزان جوړ الله هوايجن ته پورا کړ امين تر شانګان الله تعالی ختم امين خیر د دنیا او آخرت نصیب امين او شر د دنیا او آخرت امين صلی الله تعالی علیه السلام علیکم دوستانو هله لرم چې غواړم بروغ جوړ او سیات عافیت جامع پته ولرئ که چېرې زموږ یوټیوب چینل یې نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ د خوا کې د ګنټۍ نښان ووهئ همدارنګه زموږ هر اسلامي ویډیو ترجمه قرآن عظیم الشان ترجمه او د جمعې ورځ بیان به تاسو پورې دررسي او ورسره زموږ د فیسبوک پاڼې پیج هم لایک کړئ چې هغه د قرآن عظیم الشان زده کړې په نوم ده د قرآن زده کړه